ایمان پلورونکي. درنویمه برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد. ورونو د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د رښتینو کیسو په ترڅ کې په تیره برخه کې تاسو واوریدل. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله په دمشق کې و او د سلطان نور الدین زنگی زوی الملک صالح هلته بیا په حلب کې او ورونو د تیری برخه په جریان کې تاسو واوریدل چې الملک صالح په حلب کې یو دربار جوړ کړی و چې ټول واک او اختیار او پریکړې د صلیبیان له خوا څخه کېدلې. ورونو او د تیری برخه په پای کې تاسو واوریدل چې الملک صالح یو غونډه یا مېلمستیا نیولې وه چې هلته صلیبي سلاکاران او افسران هم وو چې په هغو کې یو ډیر مهم سړی د وونډ سر په نوم باندې و چې هغه هلته د یو مسلمان او استخباراتي کارکوونکي لخوا څخه مړ شو. ورونو د تیری برخې په پای کې تاسو واورېدل چې کوم کسان چې د وونډ سر دفتر ته ورغلي وو هغو د کټونو لاندې وکتل. هلته یې د وونډ سر او صلیبي نجلۍ مړي پیدا کړه. نو صلیبي سلاکارانو او افسرانو ته خبر ورکړ. هغوی په منډه راغلل. د وونډ سر په زړه کې برچانې ختې او مړ شوی و. هر یو له بل څخه پوښتنه کړې وه چې دا به چا کړې وي. ورونو یوې او بلې خواته لټون پیل شو. چا وویل دا د سلطان صلاح الدین ایوبي کار دی، چا ویل دا د حشاشانو کار دی، خو چا بیا ویل چې بل څه خبره به وي. کله چې د دروازې پیره کوونکي راوغوښتل شول د هغوی درک نه و. د ټولو باور راغی چې دا کار همدوی دواړو کړی دی. خو ورونو وروسته څرګنده شوه چې نوي سندرغاړي هم نشته. ټول حیران وو چې په دربار کې څه ډول دا کار په دومره پټه توګه سوی. صلیبي جنرال سمدستي حکم وکړ چې د ټول ښار دروازې دې بندې شي او د ښار ټول کورونه دې له یو سر څخه ولټول شي، ځکه چې وژونکی له ښار څخه نه دی وتلی او همدلته موجود دی. خو ورونو تش په نامه مسلمانو چارواکو لاسونه په نامه کېښودل او یې ویل همداسې به وشي لکه په نن زمانه کې چې د هر مسلمان، هر مجاهد، هر عالم او سترو شخصیتونو په کورو چاپې وهل کېږي. داخلي ګوډاګیانې هم ورسره مني چې په سترګو لارې یې موږ درښیو، کور یې موږ درښیو او د هر بې عزتۍ او هر بې ناموسۍ په مخ کې همدوی روان. بیا دا سوال هم کوي چې موږ خو کلمه وایو، ولې موږ وژنو؟ هلته هم تش په نامه مسلمانو چارواکو لاس په نامه کېښودل او یې ویل همداسې دې وشي، یعنې د هر مسلمان کور دې تلاشي سي، بې عزته دې سي، خو چې صلیبیان خفه نه سي. په دې چارواکو کې د حماد د کلا سردار جورډیک هم و. هغه وویل هیڅوک نشي کولی د ښار ټول کورونه تلاشي کړي، ځکه د ښار خلک مسلمانان او شریف خلک دي. هلته با حیا او با عزته مندې مېرمنې اوسېږي. تاسې یوازې هغه کور تلاشي کولی شئ چې پوره شک مو پرې راشي. صلیبي جنرال وویل موږ د چا د حیا او عزت څه پروا لرو؟ ورونو ښه متوجه سئ په هغه وخت کې او له هغه څخه مخکې او یا په اوس زمانه کې هر صلیبي جنرال همدا خبره کوي چې موږ د چا د حیا او عزت پروا نه لرو، فقط موږ ته خپل اهداف او مقاصد مهم دي. صلیبي جنرال وویل موږ د چا د حیا او عزت څه پروا لرو؟ وونډ سر موږ ډېر قیمتي انسان و، د هغه قاتل باید په هر صورت ونیول سي. موږ د قوم څه پروا لرو؟ خو ورونو جورډیک وویل تاسې چې زموږ د خلکو پروا نه لرئ نو موږ ستاسو د یو افسر څه پروا لرو؟ دا خاوره زموږ ده، دلته به زموږ له اصولو سره سم کار او چارې په مخ روانې وي، نه دا چې تاسې به هر څه د خپلې خوښې لپاره کوئ. صلیبي جنرال وویل دلته موږ هسې نه یو راغلي، تاسې زموږ د حکم پابند یاستئ، هر څه چې موږ وایو هغه به منئ. دلته تاسې موږ د همدې لپاره راغوښتي یو چې ستاسې کارونه برابر کړو. داسې چې زموږ کسان وژل کېږي بیا موږ حوصله نه لرو. ورونو عیناً همدغه حالت د کرزي او اشرف غني په اداره کې روان دي. تاسې خپله ګورئ په هر ځای کې چې پوستې بمباري کې خپله پوښتنه نشي کولی. د کورونو، مساجدو، مدارسو، علماو
او اطرافو په هر ځای کې چې بمبارونه سوي دي دوی پوښتنه نشي کوي ځکه صلیبیان ورته وایي چې موږ د همدې لپاره راغلي یو چې دغه کارونه سرته ورسوو او تاسو د تش په نامه په خپلو چوکیو ناست او دلته به هر څه زموږ په خوښه باندې کېږي. خو ورونو جورډیک ویل غوښتل خو الملک صالح خوله خلاصه کړه او جورډیک ته یې وویل دا زموږ دوستان دي زموږ د کومک لپاره راغلي که د دوی مرسته نه وي نو موږ یوه ورځ هم نشو پاتې کېدای ته باید د میلمنو او دربار په آدابو پوه شې. جورډیک وویل میلمه باید د کور دعوه ونه کړي میلمه خپل ځای لري دوی نشي کولی د یو سړي د مرګ په خاطر ټول ښار تلاشي کړي که داسې وشول د ټول ښار خلک به ستا مخالف شي حال دا چې موږ د دې ښار خلکو ته اړتیا لرو. الملک صالح چاته اشاره وکړه چې جورډیک له درباره څخه وباسي. صلیبي جنرال وویل داسې معلومیږي چې دا سړی د سلطان صلاح الدین ایوبي پلوی دی ځکه داسې تیزې خبرې کوي خو اوس موږ اړ یو او هغه نشو خفه کولی تاسې هغه اوس دلاسا کړئ بیا به ورسره ګورو. ورونو جورډیک بیا دربار ته راوغوښتل شو او هغه یې دلاسا کړ چې خیر ستا په خوښه کار به وکړو خو د قاتل لټون ضروري دی. جورډیک وویل دا سمه ده خو د ټولو خلکو لټون غلط دی. خلت چې یو مسلمان استخباراتي کارکوونکی و د خپلو ملګرو سره په پټ ځای کې اوسېده. 3 ورځې وروسته د یو مړي او جنازې په پلمه هغوی له ښاره څخه هدیرې ته په بدل شکل کې ووتل او بیا د هماغه ځای څخه په اسونو سپاره شول او مخ په دمشق روان شول. ورونو 3 ورځې وروسته جورډیک هم د خپلې کلا حماد په لور روان شو. خپل باډیګارډان او ساتونکي ورسره وو. په لاره کې غونډۍ او کمرونه وو. چې کله جورډیک د هغه ځای څخه تېرېده نو 2 غشي راغله او د آس په سر ولګېدل. 2 نور بیا راغله او د آس په شا باندې ونښتل. آس کاواکه شو. جورډیک سمدستي ورڅخه ټوپ کړ او د کمر شاته پټ شو. ساتونکي وي او بلې خواته خپاره شول تر څو غشي ویشتونکي پیدا کړل خو هېڅ دره کې معلوم نه شو. په دې وخت کې جورډیک له کمر څخه په پورته کېدلو کې 3 نقاب اچوونکي ولیدل. نو خپلو کسانو ته یې وویل چې هغوی محاصره کړل. د هغه باډیګارډانو هغوی په اسونو سپاره ونیول چې له هغوی نقاب پوښو سره نه غشي ول او نه هم لیندې. جورډیک وویل غش او لنده مو څه کړل؟ یو نقاب اچوونکي وویل له موږ سره یوازې تورې دي. جورډیک په ډېر تحمل سره وویل ستاسو 4 واړه غش خطا شول او تاسې ونیول شول. بیا هم درواغ وایي. خو یو په حیرانتیا سره وویل موږ مسافر یو خپله لار روان وو چې تاسې کسانو ونیولو او وایي چې تاسې زموږ مشر په غشو وویشت. جورډیک په خندا شو او نقاب اچوونکي ته یې وویل زه تاسې خپل دښمنان نه ګڼم او که داسې وایي نو اوس به ستاسې سرونه له تنو څخه جدا وای خو دومره راته ووایي چې تاسې زما د مرګ پسې چا رالیږلي یاست. ورونو 2 نقاب اچوونکو د الله تعالی په ذات قسم وخوړ چې موږ له هېڅ نه خبر نه یو او درېیم سړی چپ. خو جورډیک وویل خپل ځانونه په عذاب کې مه اچوئ مرګ ته دعوت مه ورکوئ او زما د پوښتنې د ځواب په راکولو سره تاسې هم آزاد دي. خو نقاب اچوونکي بیا ځواب ورنه کړ. جورډیک خپلو کسانو ته وویل تورې ورڅخه واخلئ او د دوی نقابونه لرې کړئ. 2 نقاب اچوونکو خپل نقابونه لرې کړل. تورې یې د پوښه څخه راویستلې خو 3یم نقاب اچوونکی د دوی تر شا سو. د هغه سره توره نه وه. جورډیک په خندا شو ویې ویل آیا تاسې د دومره کسانو سره مقابله کولی شئ؟ په داسې حال کې چې د 3یم سره توره نشته خو زه یوه موقع نور هم درکوم او خپلو کسانو ته نه وایم چې تاسې ووژنئ. یو نقاب اچوونکي وویل بیا هم تاسې ته وایو چې موږ غشي په لاس کې هم نه دی اخیستی. د ساتونکو قمندان د دوی تر شا ولاړ و راوړاندې شو او په ډېر تلوار یې له یوه څخه نقاب لرې کړ. نو د نقاب څخه په لرې کېدلو سره ټول حیران شول چې یوه ښکلې نجلۍ یې ولیدله. جورډیک وویل دا زما خواته راولئ. 2 نقاب اچوونکو په تلوار ټوپ کړل او د ساتونکو په سینو باندې یې تورې کېښودلې. ویې ویل تر څو چې زموږ خبره مو پوره نه وي اورېدلې دې ته لاس نه شي وروړی. جورډیک خپلو کسانو ته د وروسته کېدو اشاره وکړه. بیا نقاب اچوونکو ته وویل تاسې ما ته څه خبره کول غواړئ؟ خبره ښکاره او معلومه ده چې تاسې اجرتي قاتلان یاستئ او دا نجلۍ تاسې ته په انعام کې درکول سوې ده. نقاب اچوونکو وویل دا 2 خبرې له سره غلطې دي او حقیقت دا دی چې د یو صلیبي منصبدار او یوې صلیبي جاسوس نجلۍ وژل کوم جرم نه دی او دا زموږ بدقسمتي ده چې په لاره کې تاسې ونیولو. خو په دې ډېر خوښ یم چې خپل ایماني مسؤلیت مو ادا کړ. دا نجلۍ مسلمانه ده مظلومه ده او هغه موږ د صلیبیانو له منګولو څخه ژغورلې ده.
او د میخ ته ځان سره بیاي. جوردیک وویل آیا ونډسر او صلیبي نجلۍ تاسې وژلې دي؟ نقابه چونکي وویل هو موږ دواړو. جوردیک وویل آیا تاسې زه له دې امله په غشو په نښه کړم چې د سلطان صلاح الدین ایوبي دښمن یم؟ یو نقابه چونکي وویل موږ تاسې ښه پېژنو، ستاسې نوم جوردیک او د حماد د قلعه حکمران او د صلاح الدین ایوبي دښمن، خو ستا وژلو ته ضرورت نشته ځکه الله تعالی زموږ سره دی او د هغه په مرسته به ډېر ژر انشاء الله تعالی تاسې موږ ته په ګونډو شي او بیا به د بند شپې ورځې له موږ سره تېروي. سلطان صلاح الدین ایوبي حسن بن سبا او شیخ سنان نه دی، هغه خلک میدان ته د جګړې لپاره رابلي. د ونډسر او صلیبي نجلۍ وژل زموږ شخصي کار و، فعل او د حالاتو غوښتنه وه. دا د سلطان صلاح الدین ایوبي حکم نه دی. بیا یې آس ته وکتل چې وړاندې مړ پروت و، دوه غشي یې په تندي او د په اړخ باندې لګېدلي. جوردیک ته یې مخ کړ او ویې ویل موږ یو ته غشی او جنده راکړئ او په تاسې کې تکړه سپور دي، په آس باندې سپور شي او پښه دې پرې واړوي، څرنګه چې ځغلولی شي ودې ځغلوي، ښي او کیڼ لوري ته دې هم کوي. موږ یې په غشي ولو، که په لومړي وار زخمي یا مړ نه شو نو بیا زموږ سرونه د تنې څخه جدا کړي، دا زموږ عمل نه دی. خو ورونو جوردیک وویل تاسې د پوځ کسان یاست؟ نقابه چونکي وویل تا خپل اصلیت هېر کړی، آیا ته د اسلام د سپېڅلي دین سرښندونکی نه وې؟ د قلعې واکمني ستا دماغ خراب کړ او د لوړ روپۍ د حاصلولو په خاطر د صلیبیانو سره دوستي شروع کړه. ته دومره انسان نه یې، ستاسو وژلو ته اړتیا وي. د خپله لویې سزا لپاره نورې څو شپې ورځې به هم انشاء الله ژوندی یې، ته به وژل کېږې خو د صلیبیانو په لاس. ورونو لومړي نقابه چونکي وویل دې نجلۍ ته ښه وګوره، د هغه سندرغاړې وه چې تاسې او صلیبیانو د هغې له اواز څخه د شرابو په نشه کې خوند اخیست او په دې نه شرمېدلې چې دا ستاسې مسلمانه خور ده. نجلۍ وویل زه یو مسلمانه وم چې د صلیبیانو په محفلونو کې ونڅول شو او زما د بدن سره لوبې وکړای شوې. تاسې دومره بې غیرته یاست چې د خپلو لورګانو او خویندو بې عزتي او بې عظمتۍ تر اوسه هم راویښ نه کړئ. ای جوردیکه ما د صلیبیانو چارواکو سره 8 کاله تېر کړل، خو اوس تاسې هغوی دلته رابللي او دوستان یې ګڼئ. جوردیک چوپ او د هغه کسان حیران وو چې دومره زړور سردار د دوی خبرې څنګه زغمي. هغه په سوچ کې پرېوت او بیا دې شو چې د ریمانډ د پوځي استازي سره په دې مسئله خبرې اترې ترخې شوې چې د ټولو مسلمانانو کورونه دي ولټول شي. نو د ځان سره یې وویل کېدای شي چې غشي ویشتونکي هم د صلیبیانو کسان. بیا په نرمه نقابه چونکي ته وویل زه تاسې له ځانه سره خپلې قلعې ته بیایم. نقابه چونکي وویل ښه نه ده چې دا فیصله دلته وشي ځکه بیا به تاسې ته د ښار څخه د مړو را ایستلو تکلیف وي. جوردیک وویل تاسې په ما اعتماد وکړئ او خپلې تورې له ځانونو سره وساتئ. ستاسې تګ به هلته د درنو مېلمنو په څېر هغوی د غرنۍ سیمې څخه په وتلو وو چې د اسونو تر پایه واورېده چې په تلوار سره د حلب په لور روان او د هغوی غوښې او لیندې ښکاره معلومېدلې. ټولو خپلو اسونو ته پونده ورکړه. نقابه چونکي وویل زه فکر کوم دا هغه کسان دي چې ستاسې د وژلو کوښښ یې کوي. که پر ما باور کوئ نو ما ته غشی او جنده راکړئ، انشاء الله چې یو قدم به هم وړاندې لاړ نه شي. جوردیک خپل یو کس ته وویل غشی او جنده ورکړه. نقابه چونکي لږ ځنډ وروسته یو په نښه کړ او په یو وار سره یې د آس څخه راوغورځاوه. بیا خپل آس د هغه بل ملګري ته ورکړ او هغه یې په توره باندې لاس ور پرې کړ. آس بې واکه شو او هغه په ځمکه راپرېوت. نو ساتونکو ونیو، ورته یې وویل که ژوند غواړې نو ووایه چې چا رالېږلي یاست. هغوی وویل موږ دواړو ته د ریمانډ پوځي استازي د دوو مسلمانو چارواکو په موجودیت کې وویل چې د جمعې په ورځ سهار وختي جوردیک روانېږي، د ماښام څخه مخکې به هلته رسېږي. تاسې به د یو کمر تر شا ورباندې د غشو ګزار نه کوئ او هغه به وژني. بیا به حلب ته راشي، ستاسې له هیلو څخه به پورته انعام درکول سي. خو زموږ نښه خطا شوه. ورونو بیا ټول د حماد په لور روان شول. جوردیک د خلد څخه پوښتنه وکړه د دومره څارنې سره تاسې څرنګه د ښار څخه راووتلي؟ خلد وویل خپل ملګري مو له حالت څخه خبر کړل، د ټولو په مشوره مو یو بت ته کفن ورکړ چې هغه بت د نوي زیږېدونکي ماشوم په قد و. بیا له کوره څخه د هدیرې په لور باندې روان سو. د جنازې تر شا راووتو. زموږ یو ملګری چې په پوځ کې منصبدار دی اسونه یې راته برابر کړل. هغه بت مو خاورو ته وسپاره، موږ په اسونو سپاره د خپل ټاټوبي لاره مو ونیوله چې په لاره کې مو ستاسې سره لیدل وشو. خپلې قلعې ته نیمه شپه ورسېدل. خو ورونو د دې سفر ادامه درلوده چې بالاخره حماد چې د جوردیک قلعه وه نیمه شپه ورسېدل او د معززو مېلمنو په څېر دوی ځای پر ځای کړل. سهار د لمانځه څخه وروسته جوردیک خلد ته وویل
ما خپل دوست وګڼه او دا راته ووایه سلطان صلاح الدین ایوبي څه کوي. تا ته به دا معلومه وي چې هغه ولې د الملک صالح څارنه ونه کړه. خلت وویل که ما ته معلوم هم وي نه غواړم چې تاسې ته ووایم. جوردیک وویل د سلطان صلاح الدین ایوبي سره زما شخصي دښمني وه او هغه هم زما غلطي وه. ما ته د دې احساس دښمنانو راکړ. ما د صلیبیانو نیت ښه معلوم کړ. له یو لوري زما قوم او پوځ استعمالوي او له بل لوري زما د وژلو کوښښ کوي. ما ته د سلطان نورالدین زنګي شهید خبره راياده شوه چې هغه وویل دا جګړه د هلال او صلیب ده، دا د کوم عیسایي بادشاه او مسلمان واکمن په خلاف نه ده. سلطان صلاح الدین ایوبي به ویل تر کوم وخته پورې چې یو مسلمان هم ژوندی وي صلیبیان به د هغوی د وژلو کوښښ کوي. بېدینه هېڅکله د مسلمان دوست نشي کېدلی. که هغوی ته د دوستۍ لاس ور اوږد کړې نو زهر درکوي. خلت یې په ځواب کې وویل زه یو عام سرتېری یم او د دې جرأت کول ماته نه دي پکار چې د یو واکمن اراده څه ده، خو د یو مسلمان په حیثیت دا حق ځان ته ورکوم چې کوم مسلمان بې لارې شي هغه ته سمه لار وښایم. جوردیک وویل زه تا ته لیکنی پیغام نشم درکولی، خو زما له خوا ورته ووایه چې د حماد قلعه خپله وبولي او هر وخت چې اړتیا وي د هغې څخه ګټه اخیستلی شي. او که په دښمن باندې یرغل کوئ نو د حماد په لاره راشه. زه ستاسې تود هرکلی کوم او د پخوانۍ دوستي حق به ادا کوم. ورونه بله ورځ جوردیک خلت د هغه ملګری او حمیره له ډاله سره ښه په عزت سره دمشق ته رخصت کړ. خلت په دمشق کې سلطان صلاح الدین ایوبي ته د حلب او حماد ټول راپورونه او د جوردیک پیغام ورکړ. په دې سره هغه ډېر خوشحاله شو، خو په زړه کې یې شک داسې نه چې موږ ته دوکه راکړي. په داسې خلکو باور کول هم اسان کار نه دی، ځکه چا چې د صلیبیانو په کاسه خوراک او څښاک کړی وي بیا د هغوی څخه د وطن، ملت او دین د خدمت کول امید او هیله ساتل هسې خیال دی. ورونو له دې څخه وروسته سلطان صلاح الدین ایوبي خپل ټول مهم پوځي چارواکي او سالاران راوغوښتل او هغو ته یې خپل جنګي پلان وړاندې کړ چې باید موږ ګام په ګام مخکې ولاړ شو. لومړی باید حماد او بیا حمص ترلاسه کړو او د دې دواړو ځایونو څخه د خپل مرکزو او قرارګاو په حیث باندې کار وکړو. څرنګه چې ریمانډ هم د حملې او برید اراده لري نو باید د هغه مقابلې ته هم چمتو اوسو. هغه خپل کمانډویان د ریمانډ په لارو کې خپاره کړل تر څو د هغه مخه ونیسي او هم د هغه خبر راوړي. خپل پوځ چې د یخ او واورې په مقابل کې روزلی و په څو ګروپونو تقسیم کړ او بیا ټولو چارواکو ته اړینې لارښوونې وکړي. د دسمبر د 8 او 9 په منځنۍ شپه کې د سلطان صلاح الدین ایوبي لومړۍ ډله مقدمة الجيش د دمشق څخه د شپې په تیاره کې حرکت وکړ. د هغې څخه مخکې په اطرافي جامو کې ډېر کسان استول شوي وو چې د لارې په هکله معلومات لاسته راوړي او که څه خبره کېږي نو باید شاته احوال ورکړي. د لومړني پوځ څخه وروسته ټول لښکر حرکت وکړ او د حماد په لور وخوځېدل. کله چې حماد ته ورسېدل نو جوردیک ورته مخې ته راغی او کلا یې ورته تسلیم کړه. سلطان صلاح الدین ایوبي هلته خپل څه کسان ځای پر ځای کړل او سامان یې خوندي وساته. هغه د جوردیک پوځ هم له ځانه سره کړ او دغه د جوردیک کسان یې په ټول لښکر تقسیم کړل. وروسته د حمص په لور وخوځېدل. څرنګه چې هوا ډېره سړه وه نو هېچا هم فکر نه کوه چې دا وخت به حمله کېږي. هر څوک په خپل خپل ځای کې ناست و. کله چې مسلمانان حمص ته ورسېدل نو هېڅوک هم پرې خبر نه و. هغوی کلا محاصره کړه او د اور غورځوونکو غونډارو غورځول یې پیل کړل چې د کلا په منځ کې اور ولګېده. سهار په کلا باندې سپین بیرغ پورته شو او کلا تسلیم شو. څرنګه چې هغوی مقابله کړې وه د کلا پوځ او چارواکي بل ځای ته واستول شول ځکه چې پر هغوی باور نه شو کېدی. ورونو وروسته سلطان صلاح الدین ایوبي د حلب د پوځي کلا په لور وخوځېد چې د ښار څخه 2-3 میله لرې پرته وه. هلته هم دوی په داسې حال کې ورسېدل چې هېڅوک پرې خبر نه شول او کلا محاصره شوه. د کلا دروازې ته یې اور واچاوه او همدارنګه په کلا باندې هم غورځوونکي غونډارې وویشتل چې له دې سره د کلا پوځیانو وسله پر ځمکه کېښوده او تسلیم شول. دوی هم سمدستي دمشق ته ورسول شول ځکه چې پر دوی باور نه کېده. د حلب د کلا څخه د حلب ښار ته احوال رسېدلی و. سلطان صلاح الدین ایوبي حماد، حمص او د حلب کلاګانې ونیولې او د ښار په لور روان دي. هغوی سمدستي ریمانډ احوال ورکړ. سلطان صلاح الدین ایوبي د حلب د ښار په لور روان دی. تاسو د خپل پوځ سره زموږ مرستې ته راشئ. ورونو اوس به وګورو چې د صلیبیانو هغه ستر قومندان د تش په نامه مسلمانانو سره څه ډول مرسته کوي. خیر د حلب چارواکو څه پوځ د ښار په کلا کې او څه بیرون په ژورو کې ځای پر ځای کړ تر څو د سلطان صلاح الدین ایوبي مخ ونیسي. سلطان صلاح الدین ایوبي فکر کاوه چې د حلب ښار به خبر نه وي، خو کله چې د هغه پوځ حرکت وکړ نو
نو استخباراتي غړو سلطان صلاح الدین ایوبي ته خبر ورکړ چې په لاره کې صلیبي پوځیان په لوړو او ژورو کندو کې ځای پر ځای شوي. نو هغه حکم وکړ چې لښکر دې ځای پر ځای تم شي تر څو د راتلونکي لپاره نوی پلان جوړ شي. سلطان صلاح الدین ایوبي خپل کمانډویان راوغوښتل او هغوی ته یې وویل چې تاسې به د شپې په حلبي پوځ داسې حمله کوئ چې خیمې وسوځوئ، اسان او خوان یې ختم شي، او کله چې بیا نظمه شي نو بیا پرې ناڅاپي بریدونه پیل کړي. مسلمانو کمانډویانو د شپې په حلبي پوځیانو باندې داسې ناڅاپي حمله وکړه چې د هغوی ټول نظم یې ګډوډ کړ او هر لور ته تیت او فترک شو. بیا په بیا نظمۍ کې پرې یرغل وکړ او هغوی تر ښاره پورې وځړول. ورونو، سلطان صلاح الدین ایوبي ښار محاصره کړ، خو د ښار له خوا څخه زیات مقاومت کېده. د ښار څخه به پوځیان راوتل او په مسلمانانو باندې حملې کولې. وروسته معلومه شوه صلیبیانو او حلبي چارواکو خلکو ته ویلي وو سلطان صلاح الدین ایوبي بېلارې شوی او د نوي دین بنسټ ایښودلی دی چې ورسره خلک ټول مرتدان دي. نو د دې مرتدانو په وړاندې ودرېږئ، بری به مو په برخه. په همدې وخت کې سلطان صلاح الدین ایوبي ته خبر راورسېد چې د ریمانډ لښکر د حلب لوري ته را روان دی. هغه سمدستي کمانډویانو ته وظیفه ورکړه چې د ریمانډ لاره ونیسي. هغوی د ریمانډ د پوځ د شا لوري ته راتاو شول. ریمانډ ښه بېغمه مخ په حلب را روان و چې کله د غونډۍ او کمرونو منځ ته راننوت نو د غشو باران پرې پیل شو. هغه سمدستي شاته ولاړ او په یو میدان کې یې واړوه. د تریپولي نه ورته څو ورځې احوال رانغی. نو څه کسان یې واستول، هغوی احوال راوړ چې په لاره کې د سلطان ایوبي پوځ پروت دی. ورونو، اصلا د ریمانډ مطلب د مسلمانانو په خپلو کې سر اچول او یوازې خپل لښکر یې الملک صالح او نورو ته ورڅرګند کړ چې زه خو ستاسې د کومک لپاره راغلی وم. ریمانډ څو ورځې وروسته په بله لار تریپولي ته ولاړ او بیا د هغه ځای څخه حلب ته دا پیغام واستاوه چې زموږ او ستاسې پوځي تړون ختم شو، ځکه چې ما د حلب د محاصرې د خلاصون ژمنه کړې وه او هغه ژمنه ما پوره کړه او سلطان صلاح الدین ایوبي مې ستاسې څخه لرې کړ. زما سلاکاران او نور پوځي افسران بیرته تریپولي ته راواستوئ. ورونو، ومو لیدله د صلیبانو وفا؟ ټول ننني ګوډاګیان دي واوري چې له پخوانیو ګوډاګیانو سره د دوی څه حال. کله چې حلب ته دا پیغام ورسېد هغوی ګوډاګیان او ایمان پلورونکي او تش په نامه مسلمانان ډېر خفه او وارخطا شول چې دوی خو زموږ څخه ډېر مال هم واخیست او هېڅ ډول مرسته یې راسره ونه کړه. جګړه خو موږ خپله وکړه، خو بیا دا دومره مال او دولت د څه لپاره هغوی له موږ څخه واخیست؟ د دې څخه وروسته سلطان صلاح الدین ایوبي د الرستان د غرونو په لړۍ کې واړوه. په دې وخت کې یو 9 کسیزه ډله د باطني او سبائي حشیشانو حلب ته راغلې وه چې د دیني مذهبي مشرانو په څیر او شان د سلطان صلاح الدین ایوبي سره وګوري، او کله چې وخت مناسب پیدا کړي نو هغه ووژل. ورونو، دا ټولې پیښې د جنوري په میاشت 1115 میلادي کال کې شوي. په نن زمانه کې هم تاسې ښه فکر وکړئ، امریکایان چې څومره د مرستو، کومکونو، همکاریو او نورو وعدې له نننیو ګوډاګیانو سره په فلسطین، عراق، د افغانستان په شمول په ټولو اسلامي هیوادو کې کوي، دا ټولې دروغ دي. هڅې د مسلمانانو یو له بل سره اچول دي او هغوی خپل اهداف د دوی په واسطه لاسته راوړي. خو مسلمانان باید په نننۍ زمانه کې هم سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله په څیر په یو صف کې وي او د صلیبیانو له هر چال او نیرنګ څخه راووځي، حق درک کړي او په حق صف کې ودرېږي او په میړانه او زړورتیا او ځیرکتیا سره د اسلام په صفوفو کې د الله د دین لپاره وجنګېږي تر څو د الله کلمه لوړه وي. ورونو، دا چې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله به نور څومره پرمختګ کوي او وروسته واقعیات به څه وي دا به پر روانو برخو کې واورئ ان شاء الله تعالی. د 93 برخې پای.